وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا او داغه پر رحم او کرم سره د سوالاتو جواباتو په دې مبارکه سلسله کې نن زمونږه 132 نشست او ناسته ده. په دې نشست کې اولنی سوال یې ورور کړی دی که چېرته د جمعې په ورځ امام خطبه کوي او د خطبې په دوران کې خطا شي، په یو خبره کې یا یو آیت وي په هغې کې خطا شي او په دې اورېدونکو کې څوک غلط جواب ورکړي، نو آیا د ده دا کار به روا او که ناروا به؟ ځکه چې حدیث کې خو دا راغلی دی چې د لغوې یا پالتو کار نه به ځان لرې ساتي د جمعې د خطبې په دوران کې. الجواب، دا قانون یاد کوي چې د امام او د خطیب د جمعې په ورځ د هغه د خبرې جواب کول یا د هغه نه د څه شي تپوس کول یا د هغه نه څه شی غوښته د خطبې په دوران کې دا نه دي ناروا، بلکې دا روا دي. او هغه مشهور حدیث ته څو پیري به تاسو اورېدلی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله کس راغی د جمعې د خطبې په دوران کې او څه ورته ووایي؟ وی باران نشتی، زموږ دپاره دعا وغواړه. بلې جمعې له بیا راغی وی باران ډېر دی، اوس دعا وغواړه چې الله دا باران ودرئ. نو دغه شان که چېرته دا خطیب د اورېدونکو کې چاته ووایي چې تا نه تپوس کو او دی ورسره خبرې وکړي، نو په دې کې هم څه حرج نشته. اوس یو سړی د خطبې په دوران کې پاڅېدو، وی زموږ دپاره دعاګانې وغواړئ چې الله باران راوورئ، او یا د هغه نه څه خطا شوي په خبره کې غلط شي او دی ورله فتحه ورکړي، نو په دې کې څه حرج نشته او نه دا کار منع دی او نه د دې د لاسه د جمعې اجر کمیږي. والله اعلم. همدغه ورور بل سوال کړی دی، وی چې کله د خطبې په دوران کې د بعضو ملګرو یا بعضو مسلمانانو ته د جوال وکړنګېږي، د موبایل، او بعضو پې سندرې لګولي، نو سوال اوس دا دی چې د موبایل بندول د خطبې د اورېدو په دوران کې دا په لغو کار کې راځي او که نه، چې هغې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې اشاره کړې ده. او بله ده چې حدیث کې دا راځي چې من لغه فلا جمعة له، او څوک چې د خطبې د اورېدو په دوران کې لغوه کار وکړي نو د ده جمعه نه کېږي. دې څه مطلب دی چې جمعه نه کېږي؟ الجواب، ګوره اول دا خبره یاده ساتئ، په موبایلو باندې دغه رنګونه لګول چې هغه سندرې دي، نو دا کار ناروا دی، حرام دی، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټنګ ټکور اورېده، ټنګ ټکور آلات دمتوب دا ټول پیغمبر صلی الله علیه وسلم حرام کړی. او دې باره کې ډېر حدیثونه دي چې دا سندرې مندرې دا ډمتوب دا ټنګ ټکور دا ټول حرام دي. او په دې باندې یو مکمل بیان شته الحمدلله زما په دې عنوان باندې، ټنګ ټکور او سندرې د شریعت په رڼا کې. ځکه چې بعض خلک اوس دا کوشش کوي، فتنې دي، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویلي چې آخر زمانه کې به فتنې ډېرې شي. یو فتنه اوس دا ده چې بعض لګیا دي په دې کوشش کې دي چې په څه طریقې سره دا سندرې او ټنګ ټکور دا جایز کو دي خلکو دپاره،
څوک په دې کوشش کې دي چې دا ګیره خریل وړه کول په څه طریقه روا کړو، څوک په دې کوشش کې دي چې بھئی دا پیسې بره ساتل، دا څه اسلامي کار نه دی والعیاذ بالله. څوک په دې کوشش کې دي چې د زنانه دا برقه او مخ پټول دا د عربو عادت دی، داسې اسلام کې خو لازم نه دي. او بیا داسې پسې ځه او دا فتنې د آخري زمانې دي چې کوشش کوي دا بعض د دین دشمنان یا منافقان یا جاهلان چې په څه طریقه باندې د دین هغه احکام او هغه مسلې چې هغه ښه واضح وي د اوسه پورې هغه په دې عوامو باندې ګډې وډې کوي. نو سندرې ټنګ ټکور دا حرام دي. په موبایلو باندې دا خبره یاده کوي، په موبایلو باندې سندره لګول دا حرام او ناروا کار دی. بعض خلک سندره څه ته وایي، یعنی سندره دې ته وایي چې په هغې کې اواز راځي د هغه ډم یا د ډمې او هغه سندره وایي، نو وایي دا به سندره. نور که د موبایل کې دغه عام اوازونه چې کوم دي چې هغې کې دننه د دغه اواز نه وي د ډم، نو دې ته سندره نه وایي. لکه څنګه چې په دې ساده موبایلو کې دا هم ګورې په دغه کې دننه راځي، په ټنګ ټکور کې او په سندرو کې دا هم ناروا دي، دا هم موسیقي ده، دې ته موسیقي ویلی کېږي. لکه چې موږ لیدلي دي زموږ دا ډېر پښتانه کومو سره چې دا ساده موبایل دي دوی پې هغه اوازونه لګولي او هغې ته دوی دغه نه وایي، دا موسیقي ورته نه وایي، ځکه چې دوی په نظر کې موسیقي هغې ته وایي چې په هغې کې د دې ډم او دا څوک چې سندره وایي چې د ده د اواز پکې راځي او دغې ته نه وایي، حالانکې دغه موسیقي ده. نو په دې موبایلو باندې موسیقي لګول دا حرام او ناروا کار دی. او بیا چې کله دا موبایل تا ته د منځه په دوران کې کړنګېږي او په جومات کې او د الله د ذکر او د علم په وخت کې، نو بیا ګناه ښه ډېرېږي، ځکه چې بېادبي د جومات دې وکړه، بېادبي د الله د کلام دې وکړه، بېادبي د علم دې وکړه، بېادبي د دې مونځ کوونکو دې وکړه، د دې ناستو دې وکړه، د دې اورېدونکو دې وکړه. د الله نه یره پکار ده. او دا یاده کړئ چې د خطبې په دوران کې که دا تا ته راځي سندره او که دا عام مټلۍ دې پې لګولي او هغه کولاوي او کړنګېږي درته دا هم نه ده پکار. لکه دې بعضو دا مطلب دی چې ټنګ ټکور پې مه لګوه، سندره پې مه لګوه، ساده ټلۍ پې ولګوه، کړنګېږي دې که نه. اخواسي هم ټلۍ ساده ده، هلته ټلۍ ساده ده، موږ منو چې دغه موسیقي نه ده، خو د دې خلکو دا مونځ چې خرابېږي، د دې خلکو چې د خطبې په دوران کې توجه خرابېږي، د دې به څوک ذمهواري. نو د دې موبایل نه موږ دومره غټ شی جوړ کړی دی. والله زه خو حیران شم دې بعضو ته چې کله خبرې شروع کړي، بس د الله د دین دپاره زمونږ دا سینه قربان او زمونږ سر قربان او زمونږ مال قربان او زمونږ بچي قربان. وایي چې کله منزل راځي یو 10 منټو له دا موبایل یا بند کړه یا سایلنټ کړه، دا قرباني نشي ورکولی. او چې به خبرو شي نو وایي سر قربان، ته به سر څه قربان کړي؟ ته 10 منټه صرف موبایل سایلنټ کولی نه شي. او بعض وایي مالی چل نه راځي، بندوې، وایي د بندولو چل نه راځي، په کور کې ږده. او څه دومره غټ شخصیت هم نه مصروف و چې بس داسې تاسو ته په مخه قیمتي ټلیفونونه روان، او که قیمتي را روان دي د دې نه بله کومه قیمتي خبره چې یو سړی ولاړي په جرګه باندې الله سره، د دې نه بله کومه قیمتي خبره ده. موږ ته والله چې بدون مبالغه په سوونو ټلیفونونه راځي. او ما نه اکثر خلک ګیلې کوي د جواب نه ورکوي په میسیج او په دغه. ما پرون نه بله ورځ د ماسخوتن د منځه نه بعد واټساپ نه و کولاو کړی، او سحر منځه نه بعد چې ناشته مې کوله موبایل مې کولاو کو، صرف د ماسخوتن نه د سحره پورې 204 میسیج راغلي، 204 میسیج دي کې بعض وایي دی جواب نه ورکوي. زه دې بعض ته چې راشي ته ورته کښېنه ته جواب ورکړه، ځه اجر به درم الله درکړي او کار به مو وشي. 204 میسیج دا صرف په یعنې تقریبا په یعنې 12 ګنټو کې دومره دې سره ټلیفون نه. خو دا موبایل الحمدلله چې کله مانځه ته راځو دا دغه کور کې هغه تورې تیرې ته یې ور اچوو، ځکه چې دې ټیم کې د عرش والا سره ملاقات دی، موبایل به صحیح او ټلیفون به د چا صحیح په دې ټیم کې. او دا بس داسې ته به وایي چې په 40 ګنټو کې به دې ته 2 ټلیفونونه نه راځي. خو د بیا هم دا موبایل دا بندول ورته سم ګران دي، د دې سایلنټ کول یار وایي که اوس څوک وکړي.
نو که څوک وکړي ته خو داسې کې په خپله اوس په یو رابطه کې یې د الله سره. کله چې ما او تا په ټلیفون لګو دې خبرې ته سوچ وکړه، کله چې ما او تا په موبایل باندې لګیو په یو رابطه او په منځ کې بل څوک ټلیفون کوي موږ ته، نو موږ د هغه ټلیفون اوچتو؟ ولې نه اوچتو؟ ځکه چې یو رابطه کې وو. د مخلوق سره رابطه کې ته د مخلوق بله رابطه نه منې، نو چې کله ته د خالق سره رابطه کې نو بیا څنګه د مخلوق رابطو ته ستا توجه ده؟ د الله نه یره پکار ده، د الله قدر کوئ، د الله د کورونو قدر کوئ. یو وخت کې ما ته یو کس خبره کوله وی زمونږ یو سپین ګیري دا وی چا راته په ځوانۍ کې ویلي وو چې یو وخت به داسې راشي چې د الله دې کور ته به دا سندرې راننوځي. وی موږ به پورې خندل چې مړه څه لږ د سړیتوب خبره کوه، د مسلمانانو معاشرې دي، د هغوی جوماتونه دي او په هغې کې دې ټنګ ټکوري، دا ته د کوم ځای خبره کې ته لیونی شوې که. خو نن هغه موږ په خپلو سترګو هغه هر څه ولیدو. جومات کې دننه به دا ګړزا جوړېده مو د په مانځه پوه شي نه په خطبه. ناول خو دا خبره یاده کړئ چې دا سندرې ناروا دي، موسیقي حرامه ده، موبایل کې او په غیر موبایل کې. دا ساده ټلۍ دا صحیح ده، خو جومات ته چې راننوځي بیا به سایلنټ کې غلی کې به او یا به بندې او یا به کور کې ږدي. که چېرته اوس داسې وشو چې یو سړی دی موبایل کولاو پاتې شو، که ده سندرې لګولې او که نه سندرې او د غیر سندرې خبره واضحه شو، که ناروا رینګ ټون پې لګېدلی دی او که ساده پې لګېدلی دی، نو دی به دا بندۍ په ده باندې د دې بندول لازم دي. ځکه چې د دې د لاسه تشویش پیدا کېږي هغه چا ته چې څوک دا خطبه اوري، تشویش پیدا کېږي هغه چا ته چې څوک دا خطبه کوي. نو دې دومره خلکو د خطبه ته دې دپاره خرابی چې موبایل کړنګېږي او زه یې نشم بندولی. وایي چې حرکت دا دومره چې دې ځان نه تقوادار جوړ کړو چې حرکت نه کوي، تا دا موبایل ولې نه بندو؟ بعضو ته موبایل کړنګېږي په مانځه کې دی به داسې ولاړ ښکاري. زه خو حیران دې ته دا چا ته چې موبایل کړنګېږي ده توجه یې دې مانځه ته؟ ښه چې وروسته ورته ووایه د مانځه نه به چې تا دا موبایل ولې نه بندو؟ وایي ما توجه نه خرابوله. نو ستا توجه وقبضېږي. یو سړي ته د موبایل کړنګېږي ده دې توجه مانځه ته زه خو یې نه منم. دې پرېږده ده ته خو کړنګېږي، دی خو دې سوچ کړي چې څوک به وي او څه به وي او څنګه به وي. د چې خواوشا کې دي د دوی توجه پې خرابېږي که نه؟ نو چې د دوی توجه خشوع عجزي پې خرابه شو چې کوم خواوشا کې دي ده به څاري. نو دې ټیم کې موبایل بندول واجب دي په ده باندې. او که چېرته د دې د لاسه خلل واقع کېږي د خلکو په منځونو کې د هغې ذمهوار دی. دا بعضو مولیانو کمزوري مسلې بیان کړي دي او زموږ د عوام پې داسې مضبوط ولاړ دي په دې کمزوري مسله چې ته به ورته حیران شي، او چې حق ورته څوک بیانوي د هغه دا مسله به ورته کمزوري ښکاري. لکه اوس په سب کې ځای خالي شو، نو پکار دا ده چې ته ورمخکې شي او دا سب ډک کړي، یا د ښی طرف نه رادې خوا شي یا د ګس نه رادې خوا شي او دا سب برابر کړي. دا کار په تا باندې واجب دی. واجب په تا باندې ولې دی؟ ځکه چې د مانځه دپاره صفونه برابرول او یو ځای نږدې ودرېده دا واجب دی، لازم دی. نو چې داسې پوښتنې دې خوا کې ولاړې او دا اکثر دي چې هغه د دې مسلې نه نه خبر او د پلار نیکه قصه کوي، مړې که خو دې خوا نه راشي. زه یو پیر یو کس سره ولاړم په دې مانځه کې مو ته بیا اشاره وکړه لکه بس سب خالي پروت دی، په اشارو نه پوهېدو. مانځه نه بعد ورته بیا ما نصیحت وکړو، ما ګوره سب کې ځای خالي و او ته نه را دې خوا کېدې، ما راته اشاره وکړه، بس ما ته داسې یو 2 منټو کې ته بیا روان شو. دا 2 منټې چې ده ما ته کتونو په زړه کې دا وایي چې صحیح ده، خو دغه جدا مذهب خبره ده، زموږ مذهب جدا دی. ځکه چې بعض وایي مولیان صاحبان وایي چې دومره خپه به هم نه اوچتی چې لاندې ته سیله یې لاړی شي، دومره خپه به هم نه اوچتی چې لاندې ته سیله یې لاړی شي. دا د کوم ځای خبره؟ چا دا خبره کړې ده؟ دلته دا خوځېده، خو هغه خوځېده به وي
هغې له خو به موږ یو دغه جوړ کړو یو لاره به له جوړه کړو چې هغې نه مراد هغه خوځېده دي کوم چې بې ضرورته دي. دلته خو دا خوځېده د دې مانځه دپاره دي. دلته چې ستا د خپو لاندې سیلی ځي او هوا ورننوته ستا د خپو لاندې، نو دا خو د دې مانځه د مصلحت دپاره دی، واجب کار دی، په دې خو الله تعالی نه رانیسي. یا یو سړی د یخنۍ والی دی او د پوزې نه به ګندګي روانې خو دی صفا کوي، نو ولې ځکه چې زه په منځه کې نه خوځم، خو الله ته دقه شان ولاړ یم په بد حال چې داسې د انسانانو ته نشي ودرېدی، ولې ځکه چې زه خوځم نه. دا خبرې غلطې دي، کمزوري دي ټولې. موبایل چې راته په جوال موبایل چې راته جیب کې کړنګېږي د دې بندول په چا باندې واجب دي. هر چې ضرور وي هغه حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې لغو کار به نه کوئ. نو لغو کار څه ته وایي؟ هغه دا چې پالتو او عبث کاري چې سړی مصروفه کوي د دې خطبې د اورېدو. لکه حدیث کې راځي، صحیح مسلم کې مشهور حدیث دی، من مس الحصى فقد لغا. چا چې کاڼي له لاس وړلو نو د لغو کار وکړو، بې فایدې کار یې وکړو، پالتو کار یې وکړو. او بیا مخکې ورسره دي چې او چا چې لغو کار وکړو فلا جمعة له، د ده جمعه نشته. نو خو د هغه کار نه ته منع کړی شریعت چې هغه ته د جمعې د خطبې نه غافله کوي. دلته که ته دا موبایل نه بندې تا غافله کوي، نو دا موبایل بندول په دغه کار کې نه راځي. بیا ضرور دا وایي چې د دې څه مطلب دی چې جمعې نه کېږي. نو د دې وضاحت بل حدیث کې راغلی دی، امام ابو داود رحمه الله راوړی او سندن حسن روایت دی. پای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم من لغا، چا چې د جمعې د خطبې په دوران کې پالتو کار وکړو، پالتو حرکت یې کو، وتخطى رقاب الناس، او د خلکو په سټونو باندې اورېدو، كانت له ظهرا، الله بدله د جمعې د منځه نه بلکې د ماسپښین د منځه ثواب ورکوي. نو څه مطلب شو چې جمعې نشته، ثواب یې نشته. او دا معمولي خبره که وړه خبره؟ غټه خبره. یعنی د جمعې د منځه د اجر نه ته محرومه شو، د څه د لاسه د یو حرکت د لاسه. دا بس به لګي د خطبې په دوران ده ګیره به سیټ کوي او څوک ده لستوڼې وبندې کوله. یو ما سره ناست خطبې په دوران کې شوړلی مسواک یې ووهه. بعضو ته دې ټیم کې مسواک یاد شي، بعض به درس ته ناسي، د یو عالم درس ته به ناسي مسواک به ووایي. یعنې حیران به شي ته چې سړی مسواک وایي د ده خبرې ته توجه وي. زما خو نه کېږي، زه خپل ځاني درته ووایم، زه کمزوري ذهن والم، زما نه کېږي، ځکه چې دوه درې کاره په یو ځای باندې په توجه سره نه کېږي. یو کار ته به ته ذهن ورکړي. نو بیا به ورته ووایي ما وروره دا مسواک وایي سنت طریقه ده، ما سنت طریقه ده، خو سنت به په کوم ځای کې کوې په کوم ځای کې نه کوې، په دې خو ځان پوه کول که نه. خطبه روانه ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا ته وایي چې دا خطبه به اوري، ته به کاڼي له لاس نه وړلې، ته به حرکت نه کوې، پالتو ته به ګیلګې مسواکونه وایي. نو ډېر احتیاط کوئ. ګوره معمولي خبره نه ده، د جمعې د منځه د اجر نه محرومه کېږي. والله اعلم.